سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته د واتساپ یو ډیر زیات ضروری سیټینګ دروښیم چې دا سیټینګ د هر چا لپاره ډیر زیات ضروری دی. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو، د ویډیو وخت کې په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب، په دې سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان چې راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، دغه ویډیو لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو، را درومو چې دا د واتساپ کوم یو ډیر زیات ضروری سیټینګ دی چې موږ تاسو باید په دې باندې حتمون پوه چې دا سیټینګ له څه لپاره کارول کیږي او له دې څخه چې دی موږ څنګه ګټه اخیستلی شو. نو دوستانو، را درومو ویډیو شروع کوو. نو د دې لپاره کله چې تاسو خپل واتساپ خلاص کړئ دوستانو، چې کله تاسو خپل واتساپ خلاص کړئ، کله چې تاسو یو کس ته تصویر لګئ، نو تاسو یو کس باندې کلیک وکړئ، دې کس ته تاسو تصویر لګئ. زه ورته لومړی دې کس ته میسیج وکړم چې کله غواړئ دې کس ته تاسو تصویر ولګئ او تاسو په دې ځای کې تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو، چې کله تاسو په دې ځای کلیک وکړئ، دلته راځي چې ګیلري. په ګیلري کې چې کله تاسو دې کس ته یو تصویر لګئ، مثلا چې هر یو تصویر تاسو ورته لګئ، دې ته یو تصویر موږ تاسو چې ورلیږو، نو کله چې موږ تاسو دې ته یو تصویر ورلیږو، دغه تصویر موږ تاسو ګورئ دوستانو، دې کس ته ور سینډ کړو. چې کله دوستانو دغه تصویر ګورئ دوستانو، دغه تصویر چې کله دې کس ته ورغی، ګورئ دوستانو دا تصویر تر څو دغه کس ته سینډ شي. ګورئ دوستانو، دغه تصویر چې دې کس ته ما ولېږو، یعنې دې کس ته دا تصویر سینډ شو. ګورئ دوستانو، چې کله دا تصویر له دې ځای څخه دا کاپي کوي، نو دا تصویر چې دی په ایچ ډي کوالټۍ سره نه وي، یعنې دا چې دی ډېر زیات خړ رادرومي. یعنې دا تصویر څنګه کولی شو چې موږ په ایچ ډي کوالټۍ سره په واتساپ کې یو چاته ولېږو، یعنې په ایچ ډي ډول سره هغه موږ واتساپ کې یو چاته ولېږو، هغه ډاونلوډ کړي، نو تصویر به چې دی ایچ ډي ډول د هغې ګیلرۍ ته ډاونلوډ کېږي. نو دوستانو، چې کله تاسو غواړئ چې خپل تصویر په ایچ ډي ډول یو چاته ولېږئ، یعنې هغه تصویر تاسو کله واتساپ ته ورخېجوئ، هغه تصویر په واتساپ کې خراب نشي یا د خړ پړ نشي. نو دې لپاره به تاسو بیرته دلته کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته کلیک وکړئ، نو دلته تاسو ته راوځي ډاکومنټ، دلته به تاسو په ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ. چې کله په ډاکومنټ باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو دلته په لومړي ځای کې دلته کلیک وکړئ. چې کله تاسو دلته کلیک وکړئ، دلته تاسو ته راوځي چې ویډیو، آډیو او ایمیج، نو تاسو به دلته کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک ګورئ دوستانو، اوس هماغه تصویر موږ دې کس ته لیږو. ګورئ دوستانو، هماغه تصویر ورته لیږو، تاسو دلته بیا په سینډ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دلته دغه تصویر چې دی ورغی، ګورئ 1.1 څومره 1.1 MB، یعنې په ایچ ډي کوالټۍ سره چې دی دغه تصویر موږ دغه کس ته ولېږه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر چا ته تاسو خپل تصویر لګئ، بل تصویر لګئ، نو په ایچ ډي کوالټۍ سره دغه تصویر تاسو په دې طریقې سره کتلی شئ. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي حتماً در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. موږ دغسې ښایسته ویډیوګانې هر وخت په همدې یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.